دا یو روز سوال کړی دی چې د ماسپښین د منځه نه مخکې چې کوم سنت دي د 2 رکعته دي او که د 4 دي؟ الجواب بعضو حدیثونو کې داسې راغلي چې د 2 دي، لکه عبدالله بن عمر رضی الله عنه حدیث دی په صحیحینو کې، هغې کې 2 راغلي دي، او په بعضو کې راغلي دي چې دا 4 رکعته دي، لکه حدیث د ام حبیبه امام ترمذي راوړی. نو 4 کول هم جایز دي، 2 کول هم جایز دي، خو 4 چې وکړي نو هغه 12 رکعته ته جوړېږي، هغه الله چې به کور جوړوي په جنت کې. لکه ام حبیبه رضی الله عنها روایت دی په سنن ترمذي کې شته، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي من صلى في يوم وليله 12 ركعه بني له بيت في الجنه. چا چې 12 رکعته لمونځ وکړو د سنت یادوي، الله به وله په جنت کې کور جوړوي. نو 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، ماسپښین نه مخکې 4 او وروسته 2، وركعتين بعد المغرب، ماښام نه بعد 2، څو شو؟ 8 شو. وركعتين بعد العشاء وماسوتن بعد 2، دا لږ شو. وركعتين قبل صلاة الفجر، او د سحر د منځه نه مخکې، د سحر د منځه نه مخکې 2، نو دا 12 رکعته شو. نو چې 4 دې وکړو نو دغه فضیلت به ته میلایي، او که څوک 12 وکړي نو هم څه حرج پکې نشته. په دې باندې به اکتفا وکړو، او سوالونه ډېر پاتې شو انشاءالله، دا به روان نشست پرېږدو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.